احمد مسعود طالبانو لموږ یوازې د تسلیمېدو او بیعت غوښتنه کړې. د کابل غږ یا وایس اف کابل د یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چارې. د بشپړ راپور لپاره د دې ویډیو تر پایه مې ملتیا وکړئ. د ملي مقاومت په نامه د طالبانو ضد جبهې مشر احمد مسعود په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې له طالبانو سره د دغې ډلې خبرې بریالۍ نه وې. ښاغلي مسعود چې دا څرګندونې د نوي لمریز کال په مناسبت خپاره کړي یوې ویډیوي پیغام کې کولي، وویل طالبان یوازې د بیعت او یا ورته د تسلیمېدو غوښتونکي وو. نوموړي وویل له بده مرغه موږ ته د طالبانو په خبرو کې له دوو موضوعاتو پرته بل څه نه وو، لومړی تسلیمېدل او دویم بیعت کول. دوی د هغه حل لارو اورېدو ته چې د افغانستان ستونزه په بنسټیز ډول حل کړي یو داسې میکانیزم چې له مخې وکولی شو ګډ ژوند وکړو او د سولې فضا رامنځته شي له بده مرغه چمتو نه و. ښاغلي مسعود د خپلو څرګندونو په اوږدو کې وویل چې د ده په وینا مقاومت او مبارزه به تر هغه دوام وکړي چې یو ټولګډونی او د خلکو د رایو پر بنسټ دولت جوړ شوی نه وي. ښاغلي مسعود د ټولو طالب مخالفو وسلوالو ډلو د ملاتړ اعلان وکړ او د پخواني حکومت له اړوندو ځواکونو سره یې ژمنه وکړه چې د دوی د جذب او بیرته منظمولو په برخه کې به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. طالبانو لا په دې تړاو کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو د طالبانو ویاند وړاندې ویلي وو چې د دوی دغه مخالفین په وینا یې نه وس نه ملاتړ نه امکانات او نه هم جغرافیه په لاس کې لري چې پر وړاندې یې وجنګېږي. ګرانو لیدونکو له دې چې د دې ویډیو تر پایه راسره وئ مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.